چې د زړه د سلامتیا فواید څه شي دي؟ د زړه د سلامتیا لوی فائدہ ده په دنیا کې چې کله یو انسان زړه روغ وي، زړه هغه په قلبي او روحي او نفساني سکون باندې مبتلا وي. یعنی الله عز وجل داسې انسان ته روحاني او نفسیاتي او قلبي سکون ورکوي. کله چې یو انسان کې حسد وي، کینه وي، او نو داسې انسان همیشه محموم او مغمومي، تندې ترش وي او همیشه خپه وي په ټولنه کې، همیشه د بل چا کامیابي نه هضمي. بالکل. دویمه دا چې کله یو انسان سلیم القلب وي، اړی روغ وي، هغه په ټولنه کې که څوک سزایتي وکړي عفو کوي خلکو ته او د هر سړي خیرخواهي، نو داسې انسان د خلکو خوښیږي، د خلکو محبوب ګرځي، د خلکو په ټولنه کې ورسره محبت پیدا کیږي. او بل لوی فائدې دا ده چې د داسې انسان عمل الله قبلوي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د پیر او د جمعرات په ورځ باندې، دوشنبه او پنځشنبه په ورځ الله عزوجل د جنت دروازې خلاصوي، الله ته ملفونه د انسانانو پیش کیږي. خو کله چې د هغه دوه کسانو ملف پیش شي چې د خپل منځ کې ورانه ده، وای الله عزوجل وای چې انظروا هذین، د دې دوه ملف رسته کوي حتی یصطلحا، تر دې چې په خپل منځ کې جوړه وکړي. نو ګورئ چې کله د دوه کسانو خپل منځ کې ورانه، اړونو کې سلامتیا، اړونو کې خیره، نو د دوی عمل الله نه قبلای. نو عظیمه فائدہ ده چې د انسان د عمل د قبلېدو یو ذریعہ ده. بل یو عظیم خیر او عظیمه فائدہ ده چې قیامت کې الله عزوجل داسې انسانانو ته نجات ورکوي. الله عزوجل فرمایي یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. سبحان الله. قیامت د ورځ د چې مال او اولاد به فایده نه ورکوي، خو مګر هغه څوک چې الله عزوجل ته په روغ زړه راغی، دا سړی کامیاب دی. روغ زړه څه مطلب؟ چې پړله کې شرک نه و، پړله کې ریا نه وه، پړله کې کبر نه و، ریا نه وه، پړله کې حسد نه مسلمان ته، او پړله کې د الله سره مینه وه، یقین په الله باندې، ایمان قوي و، تقوا و د پړله کې، خشیت و، خوف الهي و، مسلمانانو خیرخواهي و د پړله کې، دا انسان به کامیابي. او که موږ تاسو ګورو د صحابه کرامو اړونه ډېر پاکو، او د دوی نه مخکې د انبیاء اړونه ډېر پاکو. یوسف علیه السلام سره رونه څومره زیاتې کړې، په ماشوموالي کې کوی ته غورځولی او بیا یې خرڅ که نه، دا بد د سړي نه هېرېږي. خو کله چې مصر واک او اختیار الله عزوجل یوسف علیه السلام ته حواله، خاص کر د مالی چارو مشري هغه ته، خزانه هغه ته حواله شوله، او وروڼه راغله او ډېر د فقر او د احتیاج په حالت کې لا تثریب علیکم اليوم یغفر الله لکم، الله نه وله بخښنه غواړي. دارنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله طایف ته لاړ، د طایف خلکو هغه زخمي بدن یې وینې شو، پیزار او پڼې مبارکې د وینو ډکې شولې. د مکې خلکو هغه سره ډېر زیاتی وکړه. جبرائیل علیه السلام راغی، یو ځل ورته وایي یا رسول الله هذا ملک الجبال، د غرونو ملک الله را لېږلی، فرشته الله را لېږلې ده، او غواړي تا سره خبره وکړي. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله ورته مخامخ شو، هغه پرې سلام وکړ، د ولې سلام واغست، هغه ورته زه الله را لېږلی، ته امر وکړه، اجازت وکړه چې د مکې دا دوه غرونه، جبل ابي قبیس او قعیقیعان، دا دوه غرونه په مکې والا راولم، منځ کې پکې میده کړم. نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلي چې نه، زما د الله نه امید دی چې دې په اولاد کې به الله دې څوک پیدا کړي، یعنې دومره عظیمه خیرخواهي چې هغې به توحید ومني او هغې به یوازې د الله بندګي وکړي. او نبی صلی الله علیه وسلم د پیغمبر ذکر وکړو چې خپل قوم زخمي کړی، وینې کړی، خو بیا هم هغه ویل اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون، الله زما قوم ته بخښنه وکړي. دلته د بخښنې معنا دا ده الله زما په دې اذیت چې ما ته راورسوه مې رانیسه، په دې مه رانیسه، الله عذاب یې رسته کړه، شاید د دوی هدایت په نصیب شي او الله عزوجل دوی ته هدایت وکړي. Rana Studio Podcast.